بدر صاحب به زه دا ویم چې هغه زمونږ بلکې پلار نه نیکه و. یاره چې زه به دا ویم چې د بدر صاحب د برسۍ نه زه په فیسبوک خبر شوم که نه ما ته چا وینا نه ده کړې نه را چا دعوت را کړې. هر سړی سهار راپاسي یو نوې ډرامې چې د غرمې ویده شي بله ډرامې چې شپې راپاسي بله ډرامې. جی ګران عزتمندو کتونکو دا وخت ما سره اوس بل هنرمند ولاړ دی حاجي ګلو دې سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مخکې د جیم په خپل چینل باندې خرکلی وایو مهرباني جي الله هم خوشحاله. نن خو جی د بدرمونې 13مه کلیزه وه ډېرو هنرمندانو پکې شرکت هم کړو ګڼ شمېر پکې راغلو او نور ورسره د بدرمونې چې کوم مینوالو هم راغلو. تاسو د برسۍ په حواله باندې چې کوم څه پیغام ورکول غواړئ؟ یاره چې زه به دا ویم چې د بدر صاحب د برسۍ نه زه په فیسبوک خبر شوم که نه ما ته چا وینا نه ده کړې نه را چا دعوت را کړی. خو بدر صاحب به زه دا ویم چې هغه زمونږ بلکې پلار نه نیکه و د اکټینګ باره کې که نه جي. نو زه ډېر خوشحاله شوم دلته به زموږ مشران ډایرکټران به راغلي هنرمندان به اکټران به ملاقات به پکې وشي یو بل سره ملاقات به وشي موږ به څوک وینو موږ به ویني. نو د خفګان اظهار هم کوو چې بدر صاحب موږ سره نشته دی موږ اوسني اکټران یو نه هم دی لیدلی ډېر افسوس هم کوو او خوشحاله هم په دې یو چې موږ دا ماحول کتو که نه بل دې مشرانو را جوړ کړی دی بل تاسو دا موږ له ډېر دغه راکوئ نو الله هم ډېر خوشحاله کوو. ډېر تاسو جی نن سبا څه مصروفیت سم شروع کړی دی څه لګیا څه کوې؟ یاره جي بس ما خو یو ډرامه وکړه چې سبق اموز غونډې کې د موجوده حالاتو ګرانې عمرانې باره کې که نه خو تاسو ته پته چې هر سړی سهار راپاسي یو نوې ډرامې چې د غرمې ویده شي بله ډرامې چې شپې راپاسي بله ډرامې. د اوسنۍ ګرانۍ باره کې هغې کې زه ډېر زیات غریب یم د ډرامې نوم د غریبي راته پیغور شوه. لیلا نواب د زیمه د هغې ډایرکټر چې کوم دی هغه نادر خان دی غربت باره کې م جوړه کړې ده خو یو داسې سټوري چې ګانه وغیره څوک نشته او کورنۍ سټوري ده انشاءالله چې فیملیان یې وګوري که زه ورته ښه ویم بیا خوند نه کوي خلک به ورته ښه خو اوس د مینهوال عزت انتظار کوي نو دا به کله ریلیز کوي او د کوم چینل نه به ریلیز کېږي دا ورته لږ واضحه کړي؟ دا به جي پښتو HD 99 نه ریلیز کېږي او انشاءالله داسې له 7 ورځو کې به راشي ځکه چې ایډیټینګ یې پوره دی او صرف اپلوډ کول غواړي. اخره کې خپل مینهوال ته پیغام ورکړي؟ بس خپلو مینهوالو ته به دا پیغام ورکړو چې اوسني دور کې په خپلو ماشومانو باندې سبق ووایي او د خپلو ماشومانو خیال وساتئ او موجوده چې کوم حالات دي نو بس الله پاک دې په دې حالات باندې رحم وکړي او زمونږ د اکټرانو د بدر صاحب چې دا کم ماحول مونږ وکتو نه د دې نه غټ پکارو خو فیډریشن والا د میډیا والا د ټولو مشرانو ډېره شکریا ادا کوو چې دا اکټران دا غونډئ او یو بل سره یې ملاوئ. ډېره مننه. ډېر شکریه جی. بالکل دا حاجي ګل دوی سره مو خبر تر وکړې ډېر ښکلی میسج یې ورکړو. ما سره نور هنرمندان هم موجود دي ورځو هغوی طرف ته چې د هغوی څه وینا ده. څه مې وسوې نن چې هم ستاسو والد صاحب سره چې کوم دی دومره خلک مینه کوي دومره په ګڼ شمېر باندې برسۍ له راغلو شرکت یې پې کړو نو څه مې وسوې؟ نو مونږ خو والد صاحب ډېر زیات دی چې لکه ډېر دغه راځي خفګان راځي خو زه چې کله د برسۍ له راشم نه زه نه خفه کېږم